صرف غټې علامې پاتې دي د قیامت. په غټو علامو کې اول علامه مهدي ده، د مهدي علیه السلام ظهور. دویمه غټه علامه د دجال ظهور دی. دریم غټه علامه نزول عیسی علیه السلام. بیداره یاست؟ تی ته وایم چې مهدي علیه السلام رالی نو دا یې غټو علامو زه اول علامه ده. نو قیامت ته دې دا معنی چې انتهایی قریب دی، انتهایی قریب دی. مهدي علیه السلام ظهور حد فاصل دی، د صغرا او د کبرا علاماتو په مابین کې حد فاصل دی. څه مې درته وویل؟ مهدي علیه السلام راتګ د صغرا او د کبرا علاماتو په مابین کې حد فاصل دی. حد فاصل دا معنی چې څنګه مهدي ظهور وکړي معنی غټ علامات شروع سو، چې څنګه مهدي ظهور وکړي غټ علامات شروع سو د قیامت. زړګی د برای ماستنه راسي تر دا وسه پورې مې دغه حدیثونه را کتل را جمع کول مې چې د مهدي وراتګ ته څو وخت تقریبا پاته دی. د مهدي وراتګ ته تقریبا څو وخت پاته دی. بعض علماو له نن زه 50 کاله مخکې 90 کاله مخکې کتابونه لیکلي، هغو نیټه ورکړې د 2021. بعض علماو 2023، بعض علماو 2022 نیټه ورکړې ده چې په دې کې به مهدي علیه السلام ظهور کوي. موږ په 23 کې لګیا یو، راځي په تاک کال باندې. خو لیکن د ابو هریره رضی الله تعالی عنہ روایت ما نن سهار پیدا کړي او معتمد روایت دی. بیخي ډېرو کتابو نیولی دي، پاکې لیکلي دي چې څه وخت امارت اسلامیه ته د افغانستان باچهي وسپارل سي، چې څه وخت امارت اسلامیه ته د افغانستان باچهي وسپارل سي، د دغه وخت ځای ونیسي د مهدي تر ظهوره پورې 22 میاشتې دي. صرف 22 میاشتې دي. 22 میاشتې 6 کاله جوړېږي. نو د دې دا معنی چې په 2023 کې امارت اسلامیه ته حکومت وسپارل شو، نو د مهدي د ظهور وخت به تقریبا غالبا 2029 او راځي په تاک کال باندې. د مهدي علیه السلام بیا ورته ګوره د ابو هریره رضی الله تعالی عنہ روایت چې څه وخت امارت اسلامیه ته د افغانستان حکومت وسپارل سي، له هغه وخته زه بیا د مهدي تر ظهوره پورې به تقریبا 22 میاشتې 22 میاشتې 12 چک 72 22 میاشتې 6 کاله جوړېږي. نو د هغه حدیث لرویه تقریبا غالبا د مهدي و ظهور ته 6 کاله پاته دي. د امارت اسلامي هم نیم کال تېر سوی دی، 6 میاشتې خو بیا پوره سوي. نو 28مه میاشتې شروع ده، نو تقریبا غالبا په هغه لحاظ باندې 5.5 کاله نور پاته دي. څو کاله نور پاته دي؟ 5.5 کاله نور پاته. خو اوس دلته خبرې بیخي ډېرې دي، خو ما زه یو څو حدیثه درته وایم. د مهدي د انتهایی قرب علامات به چې شي تقریبا غالبا سره پره دي. نبی علیه الصلاة والسلام وایي پر مشرق باندې یعنی پر افغانستان باندې کفر سر راو بولی، سم متوجه سی کفر به سر راو بولی. کفر به یو مخ تر 80 جنډې لاندې راسي، داسې به پر راسي پر دې قوم لکه پر کاسه چې خلق سر رابولي، دی به پر راسي. د الله د حبیب قربان سم بیا وویل د کندې کنیډا شي کندا، په حدیث کې ټکی د کندا راغلی دی. د دې مشر به غټ چیپ اپ آرمي وي، د دې ناټو د شي د کندا د فوج جرنیل به د دوی جرنیلی. نبی اسلامي علامت شو ولید چې دا به په پښو ګوډي
او بیخي ډېر بیجونه به لګولي. نو د کینیډا ریچارډ بایزر دا د ناټو مشر و، دا چې افغانستان ته راغلی او پر بیساکیانو راغلی، دوی لکړې لګولې. د الله حبیب ویلي چې په پښو به ګوډي، او د الله حبیب ویلي چې پر دې ژبې دونه زیات بیجونه یي چې په دنیا کې به د چا دونه بیجونه نه یي لګېدلي. خبیث چې راغلی په کابل کې یقیني په ټوله دنیا کې تر اوسه چا دونه بیجونه نه لیدلي. له وژې را شروع سوي وو تر نامه پورې را رسېدل، دونه بیجونه یې لګولي وو. او د الله حبیب ویلي وو چې دا به له کندازه راځي. کندا مانه کنیډا. چې هر وخت دا فوج رالی دلته وجنګېدی، دا به برته ځي، دا لشکر به الله جل جلاله ماتوي، او دا به یو عجیبه خلکو ته حکومت ور وسپارل سي.